ترکیه او سوریه کې د مړو شمیر 4,800 ته ورسید. افغانان وایي ترکیې له مهاجرینو سره د ظلم نتیجه وکتله. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له امله د مړو شوو شمیر له 4,800 څخه اوښتی او شاوخوا 14,000 کسان ټپیان شوي دي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې افاد نن سه شنبه د سلواغې پر 18مه په ترکیه کې له خونړۍ زلزلې یوه ورځ وروسته اعلان کړی چې په دې پیښه کې د وژل شوو شمیر لږ تر لږه 9,021 تنو ته رسیدلی دی او دا شمیره له پرون راهیسې مخ په زیاتېدو ده. د دې زلزلې مرکز د ترکیې په جنوب ختیځ کې له سوریې سره په سرحدي سیمه کې ټاکل شوی و او له سوریې څخه د خپرو شوو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 14,440 تنو ته رسیدلی دی. ګارډین د ترکیې د چارواکو له قوله ویلي چې د دغه هیواد په زلزله ځپلو سیمو کې تر 24,400 ډیر د لټون او ژغورنې پرسونل ځای پر ځای شوی دی. د ګارډین د راپور له مخې په ترکیه کې د دې زلزلې په پایله کې زرګونه ودانۍ ویجاړې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د پرونۍ زلزلې د قربانیانو شمیر ښایي 10,000 څخه زیات شي. یو شمیر افغانان بیا وایي تیر کال ترکیه له افغان مهاجرو سره ډیر ظلم وکړ او لسګونه ځوانان یې شهیدان کړ، خو اوس دا د ستر عذاب ورباندې راغی. دا دوه زلزلې پرون دوشنبه د سهار په 4:19 دقیقو وشوې چې په ترکیه او سوریه کې تر یوې پېړۍ وروسته ویجاړونکې بلل شوې. د زلزلې شدت تر قبرس او قاهرې پورې په ترتیب سره 7.8 او 7.9 و چې د ترکیې لږ تر لږه 10 ښارونه ولړزول او له امله یې په بېلابېلو ښارونو کې د استوګنې ودانۍ ونړېدلې. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.